د تمدن ځایونه. نن راځو د تمدن د ځایونو په اړه خبرې کوو. د تاریخ ریښې په جغرافیه کې دننه دي، په دې خاطر چې پرته له ځایه وخت شتون نه لري. یعنې لومړی باید ځای وي چې د هغه په شاوخوا کې تاریخي پیښې رامنځته شي. په دې ډول سره غوره جغرافیایي ځایونه ښې تاریخي پیښې رامنځته کوي. نو ځکه بشري تمدنونه د غوره جغرافیایي ځایونو په شاوخوا کې رامنځته شوي دي. که چېرته د بشري تمدنونو تاریخ ته نظر وکړو، راته څرګنده به شي چې د نیل، دجلې او فرات، د هوانګ یعنې زیړ، هلمند، هریرود، اردن، دانیوب او دیته ورته نورو سیندونه د بشري تمدنونو د لومړیو ځایونو له ډلې څخه ګڼل کیږي، ځکه چې پورتني ځایونه غوره کرنیز موقعیتونه درلودل او خپلو هستوګنو خلکو ته یې ډیر خواړه تیارولی شوی. کولی شو د نورو تمدنونو څخه هم لکه فنیشیا، اوسنی لبنان، د عبرانیانو تمدن، د هندوکش شمال یعنې باختر، د ایران سویل یعنې فارس، د ترکیې لویدیځ او دې ته ورته نورو یادونه وکړو. یو بل شی چې د لرغونو تمدنونو د لوړېدا او ټیټېدا سبب کېده طبیعي پیښې وې، لکه د سیندونو مسیر بدلیدل، د اورښت بدلون، د نویو بندرونو جوړېدل، په ځینو ځایونو کې د ریګونو تراکم، جګړې، د اوبو ډیروالی او کموالی، د غرونو او دښتو فزیکي جوړښت او دې ته ورته نور ډیر لاملونه هم وو. له دې ډلې څخه یو عمده ستونزه د ځمکې فزیکي جوړښت وو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو واحد دولت د جوړېدو مخه یې نیولې وه، چې د هغه تر ټولو ښې بېلګې په افغانستان، ایران، ترکیه، سوریه، فلسطین او لبنان کې یادولی شو. د یادولو وړ د یو شمېر نور بشري تمدنونه چې د جهیلونو او بحرونو په غاړه کې منځته راغلي وو چې د بحري تمدنونو په نامه یادېږي، چې د دې ډول تمدنونو بېلګې د فینیقي قوم، کریت، یونان، روم او کارتاژ په تمدنونو کې لیدل کېږي. په دې سیمو کې د طبیعي خنډونو او د کروندو د نه شتون له امله انسانان دې ته اړ شول چې د خوړو د ترلاسه کولو لپاره د اوبو او کبانو او نورو بحري ژویو د ښکار لپاره ځان په خطر کې واچوي. په ورو ورو هلته تمدن منځته راغی چې د بحري تجارت پر بنسټ ولاړ و او د ساحلي هیوادونو وکولی شولی چې د دې ډول تمدنونو په پرمختګ کې مهمه ونډه واخلي. دا تمدنونه وروسته بیا د بحري تمدنونو په نامه یاد شول چې تر ټولو لرغونې بڼه یې د فینیقي قوم او کریت په تمدنونو پورې اړه لري. دا و د تمدنونو د ځایونو په اړه زموږ معلومات. هیله لرم چې خوښ شوي وي او د موږ د حمایت او سپورټ لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو مو که نه وي لایک کړی، ویډیو در سره لایک کړئ. مننه، ښه وخت.